الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم یو ملګری تپوس کړی دی چې د کوروالي یعنی د جما په وخت کې ښځه د سړي عورت ته کتل یا سړی د ښځې عورت ته کتل دا څه حکم لري؟ نو محترم وروره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوښه او بهتره طریقه دا ده که دا د کوروالي وخت وي یا نور وختونه وي خو د سړي دپاره خپل ستر عورت پټول ډېر ضروري دي، ځکه په دې کې د انسان دپاره ډېر عزت شته دی، په دې کې د انسان دپاره ډېره لویه حیا پټه ده، په دې کې ډېر زیات فواید هم شته دی. ځکه یو حدیث کې راځي حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، وی ما په ټول ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر عورت نه دی لیدلی، یعنی د نامنه والا د لاندې پنډو پورې ما چېرته نه دی لیدلی. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره حیا والا شخصیت و، موږ خو د هغه امتیان یو، موږ ته هم پکار ده چې خپل محبوب پسې کامله اقتدا وکړو. یو حدیث کې راځي اذا اتى احدكم اهله فليستتر ما استطاع، په تاسو کې چې څوک هم طاقت لري هغه د خپل ستر عورت پټ کړي. امام شامی رحمه الله وایي څوک چې کوروالي وخت کې شرمګاه ته ګوري وایي د ده په زړه کې چې کوم دی یره سیوا کېږي، دا انسان به هر وخت یریږي. او حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي اذا جامع احدكم زوجته فلا ينتظر الى فرجها، څوک چې جما کوي خپل ښځې سره نو عورت ته به دی نه ګوري، فان ذلك يورث العمي، دا د انسان د سترګو نظر کمزوري کوي. دغه شان عزتمندو وروڼو ډېر فواید راغلي دي، پکار ده چې موږ خپل عورت پټ وساتو.